دا مو بچي دي دا چې سبا کې ماته راپسېږي ماته ناسي پوه شې ماته هېڅ پلاره ته باندې نه وځې نو بس زه ډېر یعنې هغه نه پوه شوې بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن یوې بلې داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دې ورور هم د دې خاورې دپاره قرباني ورکړې ده، خو بدبختانه چې نن یې هېڅوک پوښتنه نه کوي، په کور پروت دی، خپلو بچو ته ګوري، ځورېږي او دغه حالاتو ته په کتو سره دی د سلو فکرونو او سوچونو سره لاس او ګریوان دی. راځئ په دې د ده په حال باندې زه درته نه غږېږم، دی به درته پخپله وغږېږي، زموږ سره پاتې شي. السلام علیکم، زما نوم عبدالمالک دی او دا چین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ګران هیوادوالو، زه په تېر حکومت کې په ملي اردو کې لګېدلی یم، په زورمت ولسوالۍ کې لګېدلی یم او په دې املا باندې لګېدلی یم، په دواړو پښو فلج یم. ما په 400 بستر کې 2.5 میاشتې تېرې کړي، چې کله لګېدلی یم ما 400 بستر کې 2.5 میاشتې تېرې کړي. په 400 بستر کې راته ویلې ستا دلته علاج نه شي، ته لاړ شه بل هېواد ته لاړ شه. هلته ما ډېرې هلې ځلې وکړې، ما نه واسطه لرله نه مې پیسې لرلې، زه ډېر یو غریبی نه په ډېر بې وسۍ نه هلته پروت وم. مین بل آینده چې یو بل چا را سره بل رو را سره کومک وکړي، زه پاکستان ته ویوړم، هلته یې ما ته په پېښور کې راته علاج وکړو، پوه شې دا مرمۍ راته ویسته. نو هلته پېښور کې مې چې ډاکټرانو ته وویل چېرې دا زما دغه پښو کار نه پرېښی دی، دا به څه حساب شي. ډاکټرانو راته وویل ستا دلته علاج نه شي، دا په لرې ملک کې شي، هندوستان کې شي، په داسې یو ملک کې شي چې هغه دغه امکانات ولري او دلته موږ سره د دې امکانات نشته. دا 4 بچي مې دي، یو زه یم، یو مې ښځه، یو مې زړه مور ده او هیڅ شی هم نه لرم په لاس کې، والله هیڅ شی هم نه مې خپل کړي سره نه بل چا سره داسې وسه شته چې زما علاج وکړي. خو تاسو هیوادوالو ما سره دا کومک وکړئ، دغه زما سره په دې علاج کې کومک وکړئ، دا زما علاج وشي، زما په هندوستان کې علاج شي، په ما باندې دومره پیسې نه راځي. دا د ټول د یو 2-3 کسانو رونو کار دی چې ما سره لاس واړئ، 2-3 رونو کار دی چې ما خالي دوره وکړه چې هندوستان هېواد ته ویسي، هلته زما علاج وکړه. دا به ستاسو ما سره ډېره یو غټه نیکي او ډېره غټه، بس موږ نوره وسه نشته، دغه دعاګانې به ته کړو. او 15 کاله مو وشو او زه بل ته محتاج یم چې دغه بې محتاجۍ نه خلاصم، ډېر په تکلیف کې یم او 15 کاله مو وشو چې نه په ډکو متیازو پوهېږم نه په تشو متیازو، دغه راته د تشو متیازو خلطه پرته ده، ورسره په عذاب یم بچي، نه را سره کور سرپرست شته، نه هېڅ شی شته، ما سره کومک وکړئ. لکه څنګه چې اوس تاسو هېوادوالو ورونو تاسو ټول ژوند غواړئ، سبۍ کې رووځئ، مازدیګر کې رووځئ، خپلو بچو خپل اولادو سره دغسې زما هم زړه ده چې زه هم رووځم. زه چې سبۍ راپاڅم زه بل ته غږ کړم چې وروره راشه ما لږ وباسه، ما لږ وباسه، باندې به وباسه، د ګاډي ویلچر کې مې باندې وباسه. ما د خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره قرباني ورکړې ده. یو زما نه زما همداسې ډېر نور وروڼه نور شهیدان شو، زما غوندې پکې میبین شو، پکې زخمیان شو. موږ د خاورې له خدمت کړی دی، د خاورې لپاره هم قرباني ورکړې ده او د خپل ملک دپاره هم قرباني ورکړې. زه ستاسو ټولو شتمنو هېوادوالو نه زه دا هیله کوم چې ما سره په دې برخه کې کومک وکړئ، زما په تداوی کې ما سره کومک وکړئ، زما په هندوستان کې علاج شي، په ایران کې مې علاج شي، په بل ملک کې مې علاج شي. تاسو پوښتنه وکړئ کوم ملک کې چې زما علاج شي. دا مو بچي دي، دا چې سبۍ کې ما ته راپسېږي ماته ناسي پوه شې ماته هېڅ پلاره ته باندې نه وځې نو بس زه ډېر یعنې هغه نه پوه شوې.
زه ډېر مجبوره یم ورونو ما سره کومک وکړئ زما بچي دي زما اولادونه دي دغسې ستاسو اولادونه دي دغسې تاسو هم غواړئ زما هم زړه غواړي چې زه دې باندې ځای ته ووځم زه وګرځم په دې خپلو پښو وګرځم بس دوره شی نه غواړم چې ما سره په دې تداوۍ کې کومک وکړئ دا به ستاسو یو ډېره غټه نیکي را سره د همدې هېواد سړی یم په همدې بشر کې زه ژوند کړم په همدې هېواد کې ژوند کړم مسلمان یم کلمه مې ویلې همدې ملک ته مې خدمت کړی خاورې ته مې خدمت کړی دی هېڅوک به هم نشته دی چې ما سره لاس ویسي بس تاسو نه بیا اخره کې بیا ورته کوم چې ما سره کومک وکړه زه ډېر بې وسه یم هېڅ نه لرم هېڅ لاس کې نشته را سره او ما سره په دې تداوۍ کې او په دې غم کې را سره شریک شئ او دا را سره لاس واړوئ دا به ستاسو یو ډېره غټه نیکي را سره قدرمنو دوستانو تاسو د عبدالمالک ورور خبرې واورېدې په دې کې نورو خبرو ته حاجت نشته صرف دومره درته وایم که په هېواد کې دننه یې که د هېواده بهر یې د یو شتمن په مرسته باندې هم د دې علاج کېدی شي راځئ د دې وړو بچیو ژوند ته وګورئ د ښه ژوند غم در سره وخورئ او د دغه ورور سره چې څومره مرسته له وسې کېږي نو زموږ سره وکړئ ستاسو په مرستو باندې د ډېرو مریضانو علاجونه وشو تاسو دا مه وایئ چې زما به دومره روپۍ وي د مرستې دومره وي د ډېرو امسا او د یوه ګېډۍ نو ستاسو په زر ستاسو په 2000 افغانۍ یا کلدارې یا 1500 کلدارې باندې هم د دغه ورور علاج کېږي ځکه د ډېرو روپۍ چې راجمع شي د دې یو څه علاج پرې کېږي نو زموږ سره په دغه برخه کې ډېره مرسته وکړئ ډېره زیاته مننه